ولې خولې کېږو او څنګه یې مخه نیولی شو؟ خولې کېدل کومه ناروغي نه ده. ګرانه کتونکیه، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. دا د بدن فعالیت پورې تړلې خبره ده، ځکه هغه کسان چې ډېر خولې کېږي چې په طبیعي توګه فعاله وي. د خولې کېدو نښې څه دي؟ ټول خلک خولې کېږي، مګر ځینې بیا تل خولې وي. که چیرې تاسو هم له همدې ډلې یاست، نو په کالیو کې به مو تل د خولو نښې لیدل کېږي. تر ډېره تل د خولې کېدل د ګرمۍ، تشویش او ډېر کار له کبله وي. خولې کېدل په بدن کې د هورمونونو د تغییر، جسمي ورزش، مساله لرونکو خوړو، د الکولو استعمال او د سیګارټو د څښلو سره سره نور علتونه هم لري. څنګه کولی شو د خولو مخنیوی وکړو؟ سپکې جامې واغوندئ، یعنې چې درانې نه وي. د ګرمۍ په موسم کې داسې کالي انتخاب کړئ چې سپک وي. همدارنګه ټوټې له طبیعي موادو جوړه وي. داسې کالي واغوندئ چې د جذب حیثیت ولري. له پوډرو کار واخلئ. هغه کسان چې بدن یې خولې کېږي نو کولی شي د ماشومانو د پوډرو استفاده وکړي. دا کار مو له خولو ژغوري خو پوستکی وچ ساتي. ځان مه لندوئ. په یخو اوبو لمبل یوازې د 10 دقیقو لپاره بدن یخ ساتي. بیا د 3 ساعتو لپاره له بدنه دوامداره خولو سبب کیږي. په کوم وخت کې د خولو د مخنیوي لپاره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. له حده ډېر خولې کېدل چې له جامو او مخ نه مو څاڅي، په داسې حال کې چې خونه یا اتاق هم یخ وي. کله چې د ډېر خولو له کبله ورځني کارونه نشئ کولی. کله چې له خولو سره یوازې سردردي، تبه او هم د زړه ضربان مو زیات وي. کله چې د خولو له امله مخ یا هم وجود په پوستکي کې متغیرات راغلل. کله چې د شپې لخوا خولې کېږئ، ځکه دا وخت هوا نورماله وي. یادونه: که چیرې د علایمو درلودل، بیا زر تر زره ډاکټر ته ولاړ شئ. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه، په دې هیله چې خوښه شوې مې وي. که خوښه مې وي ضروري لایک او د نورو پښتنو ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتل څخه مننه.